Hello dear viewers, we will explain into this video animals names in English and Pashto. So this issue will be interesting to go your English to high level. Just stay with us. ګرانو کتونکو موږ په خپل روزمره ژوند کې د حیواناتو نومونه اکثره اوقاتو کې استعمالوو نو بل فرض که موږ انګلیش زده کول غواړو خو لیکن داسې مهم څه فور ایگزامپل د حیواناتو نومونه دا مو نه وي زده نو آیا زموږ انګلیش به نیمګړی نه وي حتما به وي په دې کې هیڅ شک نشته نو همدغه سبب و چې موږ تاسو ته په دغه ویډیو کې د حیواناتو د نومونو په اړه یوه ښکلې موضوع تیاره کړې صرف زموږ سره پاتې شي او موږ تعقیب کړي په دغه چینلو باندې Animals names د حیواناتو نومونه نمبر 1 rabbit RABBIT دا ویل کېږي وسوی یا زموږ په اصطلاح سویږي ته او تاسو یې په دې عکس کې هم ګورئ انشاءالله چې د هر حیوان له عامه سره به د هغه حیوان عکس هم ایښودل کېږي ځکه وجه یې ما په مخکیني ویډیوګانو کې بیان کړی چې خپله په دغه پښتو ژبې کې مختلفې اصطلاحات شته خیر cat CAT ویل کېږي پیشو ته hen دا لغت به استعمالیږي د چرګې لپاره چرګې ته په انګلیش کې hen HEN ویل کېږي هغه چې هګۍ اچوي duck DUCK ویل کېږي بتي یا هم هیلي ته یعنې هغه ته چې همیشه ژوندي اوبو کې وي snake SNAKE ویل کېږي مار ته هغه ته چې کوږ ووږ روان وي پر لارې باندې چې یو مشهور حیوان دی مار dog DOG دا ویل کېږي وسپي ته او تاسو یې دې عکس کې هم وینئ cow ویل کېږي غوا ته غوا خو انشاءالله هر ملګری ښه په حقیقت سره پېژني نو غوا ته په انګلیسي کې د cow COW لغت کارول کېږي horse آس ته ویل کېږي په انګلیسي زبان کې آس ته horse HORSE ویل کېږي camel CAMEL یعنی اوش لکه څنګه چې تاسو یې د عکس کې ګورئ دغه ته په انګلیسي کې camel ویل کېږي bear BEAR دا ویل کېږي ایږ یا هم خرس یعنی په بعضو اصطلاحاتو کې ورته ایږ وایي او بعضې پښتانه بیا ورته خرس وایي یعنی دا هغه حیوان دی لکه انسان دا رقم ولاړېږي دغه رقم جنګ کوي داسې نور چمپانزي دا یو ډول غټه افریقایي انسان ته ورته بیزو ده دغه بیزو ته په انګلیش کې چمپانزي ویل کېږي جراف ویل کېږي وزرافې ته لکه څنګه چې تاسو یې د عکس کې ګورئ یو جګ اوږد حیوان دی اوږده غاړه یې ده دغه حیوان په غټو غټو ځنګلونو کې پیدا کېږي ټایګر ویل کېږي یو پړانګ دی چې یو مشهور ځنګلي څیرونکی حیوان دی هر ملګری یې پېژني لایون LION دا ویل کېږي زمري ته چې د ځنګلي د باچا لقب هم باندې پروت دی زمری ډیر DEER ویل کېږي هوسۍ ته هوسۍ به مو حتما لیدلې وي که بېل مشاهده نه وي په عکسونو کې خو مو خامخا لیدلی دی یو مشهور حیوان دی چې ځنګلونو کې پیدا کېږي او ډېر یو جذاب حیوان دی elephant ویل کېږي پیل ته یو غټ صورت حیوان دی چې د مخکینی وخت د بادشاهانو جنګونه هم خاص په ده سره کېدل یعنې د پخوا د وخت په جنګونو کې یو وحشه په زړه پورې وسله وه چې انشاءالله لیدلې به مو وي او تاسو یې د عکس کې هم وینئ کنګرو یو ډول استرالیایي حیوان دی چې شاتنۍ پښې یې اوږدې او مخکینۍ پښې یې لنډې دي او بل ښځه یې په نس کې یوه کڅوړه هم لري چې د خپلو بچیانو حفاظت به کوي یو عجیب غریب حیوان دی چې تاسو یې د عکس کې هم ګورئ دغه رنګ یې د یو غریب عجیب حیوان دی زیبرا ZEBRA ویل کېږي و ځنګلي خر ته یعنې ګوره خر چې تاسو یې د عکس کې ګورئ په شکل کې آس هم ورته دی او په کریو یا هم کلیو کې نه اوسېږي یو خو هغه خر دی چې په کریو او کلیو کې اوسېږي دغه رقم لکه چې تاسو یې وینئ په دې عکس کې دغه خر ته بیا په انګلیش کې ډانکي DONKEY ویل کېږي او هغه خر چې په ځنګلونو دشتونو کې اوسېږي او په شکل کې آس ته هم سوی دی هغه خر ته بیا په انګلیش کې زیبرا ویل کېږي فاکس FOX ویل کېږي ګیدړې ته چې یو چمباز چلاکه ځنګلي حیوان دی انشاءالله هر ملګري دغه مکار او چمګیر حیوان پېژني سره له خپلو صفاتو موز MOUSE ویل کېږي و موږک ته یعنې هغه حیوان چې یو پوست شی د یو ځای نه وي ایښی بیا دې پکښې اخته وي ګرده یې خراب کړی وي یعنې بې له خرابتیا بل کار نه لري پیګ PIG ویل کېږي و سرکوز ته یا هم خنزیر چې ورته ویل کېږي ګوټ GOAT ویل کېږي و وزې ته چې یو مشهور کورنی حیوان دی بفالو ویل کېږي ګامیش ته یا هم وحشي غویي ته لکه څنګه چې تاسو ته په دې عکس کې ښکاري د هغه رقم ګامیش ته هم ویل کېږي